बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوي ملګرو په دې نننی کلاس کې مستاز د پاره ډیر مهم ټکی راوړي دي کلاس تر هیره پوری وګورئ ان شاء الله تاسو به ټول ټکی ډیر په اسانه طریقې سره زده کړئ کلاس مس سکپ کوئ ځکه چې ډیر اهم ټکی دي راځي چې شروع وکړو ایرانیس غلط موږ وی دا شی غلط دی نو هغه ته موږ په انګلیش کې وی ایرانیس الود په اشاره ویل یا اشاره کول یا په اشاره باندې خبرې کول نو دې ته په انګلیش کې وی الود پک پاکټ جب وهل یعنی د یو کس نغلا کول جب نه تیسه پټول نو دې ته په انګلیش کې وی پک پاکټ انسان قمقل موږ دا کس ډیر قمقل دی نو په انګلیش کې به ورته وی انسان سپای جاسوسي کول یعنی کم کس چې جاسوسي کوي د یو ځای خبر بل ځای ته وړي دې ته په انګلیش کې وایي سپای پرافلیګیټ فضول خرچي کول یعنی څوک چې فضول خرچي کوي هغه فضول خرچي ته وایي پرافلیګیټ لیمنټ په غم کې تلل یعنی یو کس په یو غم کې تللی یو مایوسۍ کې تللی نو دې ته په انګلیش کې وایي لیمنټ نیو بددیانته یعنی چې په هغه کې دیانت نه نو دې ته په انګلیش کې وایي نیو ریټینشن یاداشت یعنی حافظه نو دې ته په انګلیش کې وایي ریټینشن کرټل کمول یعنی یو څیز نه څه شی را لرې کول هغه کمول نو دې ته په انګلیش کې وایي کرټل پریټل فضول بکواس کول موږ دا کس ډیر فضول بکواس کوي یعنی د په خبرو کې یو خبره هم څه نشته نو دې ته په انګلیش کې وایي فریټل ایپیس تباکول یعنی یو شی تباکول هغې ته په انګلیش کې وایي ایپیس سیګ پوهه موږ وایي دا کس ډیر پوهه دی یعنی ډیر عقلمند دی نو دې ته په انګلیش کې وایي سیګ مسکنسپشن غلط فهمي کول یعنی غلط خیالات راوستل نو دې ته په انګلیش کې وایي مسکنسپشن وی لسی یعنی کم ته چې موږ شومله هم وایي نو دې ته په انګلیش کې وایي وی ایموډسټ بې حیا یعنی موږ وایي دې کس کډو حیا نشته نو څوک چې بې حیاي هغه ته په انګلیش کې وایي ایموډسټ پیرامر عاشق موږ وایي دا کس عاشق دی په بل کس باندې نو دې ته په انګلیش کې وایي پیرامر فرایټر پکوړې پکوړو ته په انګلیش کې وایي فرایټر فاربیډن حرام یعنی کم شی چې حرامي موږ د پاره اجازت نه د هغه کار کولو دې ته په انګلیش کې وایي فاربیډن ټیمډ ویریدونکی موږ دا کس ډیر ویریدونکی دی نو دغه ویریدونکو ته به وایي په انګلیش کې ټیمډ میټیکولس ډیر احتیاط کول موږ وایي دا کس ډیر احتیاط کوي یا ډیر احتیاط کولو ته په انګلیش کې وایي سمپل میټیکولس پګنیشیس د جنگونو کولو والا یعنی کم کس چې ډیرې جګړې کوي ډیر جنگونه کوي نو هغې ته په انګلیش کې وایي پګنیشیس بیویلډر خفه کول یعنی یو کس یا یو کار چې یو کس خفه کړي نو هغه خفه کولو ته په انګلیش کې وایي بیویلډر انسیډیس دوکه‌باز یعنی چا سره دوکو کول والا یعنی کم کس چې چا سره دوکې کوي هغه ته په انګلیش کې وایي انسیډیس ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته ډیر مهم ټکي زده کړل زه امید کوم چې دا مهم ټکي به تاسو زده کړئ کو تاسو چېرته دا ټکي په پیله ځل باندې دا کلاس وګورئ درته یاد نشي بیا ځان سره پنسن قلم کاپي دا شی نه ځان سره کېږدئ او دا ټکي ځان سره ولیکئ یا دا کلاس په دوباره هم وګورئ ځکه چې دا ډیر اهم ټکي دي څو پورې چې موږ کله ورډز مینینګ نه زده کړي نو موږ انګلیش نشو زده کولی ملګرو زموږ ویډیوګانې لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم پیوئ ځکه چې د انګلیسۍ د زده کولو دپاره به تاسو ته د زموږ چینل نه همداسې ویډیوګانې میلاویږي اوس ماله اجازت راکئ انشاءالله تاسو سره به په یو بل کلاس کې ملاقات کوم د الله په امان